بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، نن تاسو ته د زلمی خلیلزاد په اړه مفیده ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بین الافغاني خبرو ته د زمینی برابرولو په موخه دوحې، اسلام آباد او تاشکند ته سفرونه پیل کړي چې دې ځایونو کې به د خپلو کتنې پر مهال بین الافغاني خبرو او په ځانګړي توګه د تاوتریخوالي کمولو او زندانیانو د خلاصون د ملاتړ غوښتنه وکړي. د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر داسې مهال راځي چې څو ورځې مخکې افغان دولت د 1000 تنه نورو طالب زندانیانو د خوشي کېدو خبره وکړه چې د دې سره د آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 4000 ته ورسید. په ورته وخت کې قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي په تخار کې د اسلامي امارت له مابسه د افغان حکومت 21 تنه عسکر او پولیس خوشي شول. یوې باوري سرچینې دا هم ویلي چې د جولای میاشت په پیل کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.